وای زه بده وم چې بده ومه نو زه داسې بده ومه موږ خو چې بدېږو پر یوه اړخ پر بل اړخ پر ملا باندې بده یو زه پر دا نس بده وم زه پښتو تورې څه داسې مطلب پر نس باندې بده ومه چپه بده ومه صحیح د الله رسول راغله زه بده وم یو سړی وی راغلی چې راغلی زه په پښه مبارک وښوروله چې وښور ما سر راپورته کړ ما ته دا رقم مه پرېوځه الله رب العزت ته دا پروته ډېره ناخوښه ده الله رب العزت خوند نه ورکوي دا پروته داسې مه کوه دا یوه خبره اوس ته اندازه ولګوه یو سړی پر اړخ باندې پروت دی یو سړی پر ملا پروت دی دا سینه یې اسمان ته ده بل پر چپه اړخ پروت دی دا به ډېر ښه ایسېږي که به هغه د انسانیت د کامل انسانیت عینه ورته ونسه بیا تا ته در معلومیږي دا یو توری بل حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي دا د جهنمیانو پروته د جهنمیان به دا رقم په جهنم کې پراته دي دا زموږ ته کله کله دا حکومت څوک ونیسي بیا د هغه رقم نه یې پرېستي لاسونه د شا د خوا ور تړلي او دی پړي مخ پروت دی معلومه دا وه نو د الله رسول دا صحابي په پښه وشول داسې مه کوه بالکل غلط کار دی یو خو د انسانیت سره نشای بل دا اخلاق حیا شرم ادب بابا اده ورور خور لور زوی دا تیریږي بده خبره نه ډیره بده خبره ده موږ ته محمد رسول الله دا ژوند داسې راښکاره کړی دی داسې راښوولی دی لکه په سره غرمه ما او تا دنیا څنګه په سترګو وینو داسې ما او تا ته لاره راښولې ده او دا خبره که بابا و زوی ته وکړه بده خبره ده که مشر ورور و کشر ته وکړه بده خبره ده که استاد شاګرد ته یا پیر و مرید ته وکړه بده خبره ده نه چې محمد رسول الله وکړه بیا موږ څه پکې وایو تاویلونه پکې کوو یعنی زما خوب دی زه پوهېږم زما کار پې نه 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 د الله رسول درته ویل دا د جهنمیانو طریقه ده د الله رسول درته ویل چې دا د شیطان طریقه ده چې ما مخکې خبرې درته کړې دي نو که د جهنمیانو د شیطان طریقه خوښه ده بیا خو صحیح خبره ده او ځان ته وایه مؤمن مسلمان او که هغه نه بیا ولې سړی داسې وکړي نو لحاظه د الله رسول صحابي فرمایي زه چا په پښه باندې وښورولم ما چې داسې مه پرېوځه الله ته ډیره ناخوښه پروته چې دا غدا ده او دا د جهنميانو طریقه د جهنم ته چې یو جهنمي ورځ چې هغه دا رقم ورپورې هغه دا رقم ورغورځوي هغه دا رقم جهنم ته ورلکوي الله دې موږ ته ټوله وساتي الله دې موږ ته ټول مسلمانان ټول عالم انسانیت الله رب العزت وساتي دا خبره هم پراسو